کونړ سیند د سرو زرو کان. دا خلک د راسات څنډو ته د سرو زرو په لټه پسې دي. ډېرو ته به دا چاره خورا ستونزمن او پیچلې ښکاري، خو د افغانستان د شمالي تخار ولایت د اوسیدونکي یې په ډېرو لومړنیو وسایلو باسي. هغه هنر چې د ځایي اوسیدونکو نه زده. کری ورځ خواري له سهاره تر ماښامه همدلته د دې سیند پر غاړو. 50 کلن عبدالغازي له ظاهرشاهۍ تر اوسه د همدې هنر پر مټ خپله کورنۍ ساتي، خو هله چې بخت ورسره د سرو زرو پیدا کېدو کې یاري وکړي. که چیرې د کال پیل یا د سرطان میاشت وي، په 20 ورځو کې 10 یا 12 زره افغانۍ ترلاسه کوو. په دې وخت کې که ډېر عاید هم ترلاسه کړو، له 500 تر 20 زرو عاید ترلاسه کوو. اینم 6000 و 5000 نفتر گیری میکنه میرواسه. د سیند له شګو د سرو زرو د چاڼ دا شان ډلګۍ په ګرد افغانستان کې خورې دي. دوی د سیند پر غاړو د شګو تر لومړنۍ معاینې وروسته په هماغه ځای تر 20 ورځو کار کوي، خو له جوزا تر سنبلې بیا د کونړ سیند ډېرېدو پر مهال د دوی کار ناشونی وي. کار میکنه جوزا کشیدی کلی دریا آب میگیره بعد ختم میشه. د جوزا په میاشت کې د سیند اوبه ډېرېږي، بیا دا کار ختمیږي. په سنبلې میاشت کې د اوبو کمیدل پیلېږي. تر هغې وروسته خلک د سیند غاړې ته راځي او چې اوبه کمې شي په کرار خپل کار پیلوي. او که گشتن گیرید کم کم مقصد هر تیپلا و مقصد یک گذران کده رفتن میگیره. د زرکشانو ته تخار او کابل ولایتونو کې د طلاو ځینې سوداګر د ټول کال خرڅ او ورځ مزدوري ورکوي. دوی په بدل کې زر په هماغوی پلوري چې بیا نورو هیوادونو ته قاچاقیږي. تخار میبریم، بعضی وقت کابل میفروشیم. تخار ته یې وړو، ځینې وختونه یې په کابل کې هم پلورو، خو زیاتره یې تخار ته وړو چې ټیکهداران پیسې راکوي. پاکوي، سیماب پې اچوي او ښۍ پخوي. نه پوهېږم تجارت یې چیرته کېږي، خو ښۍ پخوي، ښایي یا کابل ته ځي یا مزار شریف ته، خو دا تجارتي دي. وضعیت ښه دی، ګزاره کېږي، همدا چې بېکاره نه وي. که د شګو مزل هر څو سخت دی، خو له دې شګو د سرو زرو راایستل تر هغې لا ستونزمن کار دی، خو دغو خلکو په ډېرو لومړنیو او کمو امکاناتو وسایلو دا چاره شونې کړې ده. افغانستان کې د نورو معادنو ترڅنګ د سرو زرو استخراج او راایستنه هم په خپلسري ډول کیږي. اوس حکومت پریکړه کړې چې د سرو زرو او نورو اسعارو د قاچاق د مخنیوي لپاره پر یوه داسې میکانیزم کار وکړي چې د دغې چارې مخه ونیول شي او یو مناسبه حل لاره ورته وموندل شي. امید دیدار، DW کونړ.